اصل انا ډیر زیات خپه پني جو خپه باندې ما دې تاسو ته مو ګویا سجاو دې جوایو تا ګویا لالا دا د موټر په شان سری لینی ولې ټک کار نه کې ټول بس کله یو خو کله بل خو او دې تاړو خیال هم لري فهم جوړې په بنده کې جوړې څنګه ډوډۍ په بنده کنو لالا دا خو تاسو غلطه کې کنه ډوډۍ چې مې بنده کنو دا خو به زه د لوګي نه مړ کما اصل لالا ما وی ماشاءالله وین تم زور شو کنه دا دکې دنه جوړ شو او دا ټویټر موټر په شان دا راوته تندې نه لري ولې دې مې ایکسپایر شو او لالا زما خو بیا هم لږ ډېر خو سټیج ته دا څه کار دی کنه دی وزیر واده کومه په دې سبب بختره خوږي دې به خو بس چې ولاړونه کې ولی ما له بوله واده نه ما له پکې تا له بوله واده کوي دا ما نمبر دی لالا کو دې شرط تالیه ما تا کو دا ورخم دا چپلی وباسه د ځوانانو شپلې واچوي تالیه نو یاره وابه چې لالا خو بس مطلب دا دی بیا ما دا واده ګوره ضروري شی دی لالا دا خو دې بدرنګ جوړ دی په مال سو پښتنه راکې لومبي مال او کا خاجه وزیر باندې له کو یاد څنګه بدل کې لالا ولې تا نه ولې دا ستا کار دی واده کټيري بس تر ودا کټيږي دا څه کار دی وځي ته راځي د خلک مې خلک کوشش کوي او دا واده نمبر جما دي دته په خپل خو شیرو خوړه نو مال خو یو کنه نو پتا خو وخت دی کنه دا سن کوم کټه جوړه شي ورا بیا ما سم شسم ګینه په ایمانداري چې دی په دې ته درولم انا دا ور بنك ها مندومه بنك خو انا كنت يوم نش هلا كمان اخوي وشي ولي ما يا كنت عايش دي ولي لا ما ده اللي فوق زور بنكم سوي وي غاك سوم كان ولي لا غاك سوم وتاسو پته نه کړه بما یا غلی دا نو بیماری راغلی نو دا بس کو تاله خو موږ لاسونه ضروري دي دم دل او په پټي کې د سره پانی بوټیم لګی دي یا دا چې کارو کې کنه پاکو یان به او ما ته باندې د صابون ځم په یو مګ کوي الله خدایا پاک نه نو دا به موږ سره نه ملاويږو نه کنه کوي ځان ساته کوي ما سره ما ملاويږي شپک ته لیو دیږي اول تاسو موږ ضروري وين ودي بيدي وقت من جوشبني او باشا او چکټي اچھا باشا ان شاء الله ضروري تعال ما پړک در کړی دي ته الله خیر کړه ولا لا يومك راځه کې كده خدای دایما بايخ لا قلت مودا کنه ولي وتا خپل چې وای دا غیزه شبا ذلك وصل جوا لا استاذ ما ذلك بيريدك ډېر قیمتي دي نو قیمتي نه پوهې ګولیا کا خدا پټ شو دا چا ولا یو میړه دا ما لا السلام عليكم څه شو غاشي ویل نه ما بايخ لا قلت ولي نزدیکی غا ته مکنه نزدیکی غا ته منو خاطر پته چې وبا غیدا یا لا وبا خو راغلی د خو زما خو د سپیمونه سیلاب روان دي دا ای سی دي د صدا پاره په دې موټر کې فټ کړی دي ویم زه خو دې موټر کې کېنم دا خدای ظالم هغه بیجوبانه شي کنه هغه د ته وي ګوتې مې ولا او دې ما ګوتې ولا ولي به دا مال سړیا خیر ته پته لګي چې وای ساغري دي یا لا نو د ګرمه نه د ملکو بره پکې نشته نو مکو چې په دې یخ میرات مړ کې کېنم چې دا خواله مې وچه شي وای دا ماته په هغه شي دا خدای ظالم بیتي له کېږي بیتي لا زکم ځکه دې وخت ما سره مکه ودا خیر ته پته چې وبا راغله مسؤولية دكم لا يا وزا ده خدای ظالم ده وایرس ودک لا استغموت الله وزا وزا خدای رضوانی مارکا دی خدای تباو برباکه د جلاسیمو دک لاسونه په موټر باندې کې خودل دا خیا ولي لالا یو دوا باندې یو دوا شیشم په کډیټال وځو چې موټر په وینځما لا سندوم بغته خو اقل پکې نشته یم ټماټر دي اتم څوک نشته خلک وی وباره کړي وبانه خو کاروان نو دا څه کوم نو موږ غواړم ټوټه کا نشته ټماټر یې پاکو شو کول اوس په وسره سکو مخ ورنږدې کېږي دا خو د رور کار دی کنه وینځ کېږم او وباره نو اوس موږ څوک دي کې د موږ څه قصور دی نن بس چې شوري بوتو چاله کوم شو کوا نو بس دا مو نو موږ څه نشو کولای نو بس راځه چې ورته دا کړی نه کار تر اساس اسی تماشا کوي کنه چې څونه پوښتنه کوي او غوښنه څه پکې را تفریدي دې وا ته به چې د پلار پټې دي داسې خوري پکې لګیا او را سره ټماټر پکې ګوري خیر خو دې الکا مشو کا ټماټر دې ما کوټه دی ګوري وای دا غواړم چې چل ټماټر دی پړې روټه کوي چې دا را روټه کوم مو ورته خدای تبا کا مشروع دی نو چې فاصله او فاصله
نو سپد سره سکو ته به موږ دغه الله هو یو دی به شو کوي نو بس دا خو ستا د غرور کار دی کنه زه پکې څوک مروره زه پکې اسم نشم بیلی مشو کوه دا ټماټر کنه یا وی مشوکا ولا دغه ما نه دی ورچی وی دی ولا نه ته وی دی به تو کوم دا دا اوسري د سره وسوکو هلته خو دغه لاله و چې لزی ولا مور دغه څخه بیماری راته ونه لګي خدای ته کور د بیماری روان کې اوس په موږ نه خلک بدل چوکي او موږ بچ دیرو سړی باندې نشو دا څه کوو دا څه کار کو دا زلاله ورځو او سوچ کو د خلکو لپاره چې ګینه تباہ او برباد بشي زر تر زر باندې اسمن شو اله کرا چې راځي لټ روپے کیلو دی راځي د بل ملي ته جوړه کړه اره راځه وای وای یا لټ روپے کیلو ټما داندي پاډه کې ګاندي راځي ټماټر لا لټ روپے کیلو لټ روپے کیلو ماما مال یو کیلو ټماټر راکا ری خوراک او بدن له چوکا واخا د خپل خوغه پکې راځي سترزه پکې ګورس قاف کا بنوړې ګورې کوټه ښا صحیح د مال واپس بیا 10 روپۍ مراکا دا چې باندې راغو ګوامه ته وای ته بادانه په 40 روپۍ وړه مانه په 10 روپۍ وړه هو سوازونو کې په 10 روپۍ کیلو دي کنه نو ولې راغو ماره و باره وجوي خو بدن ځاله ټوله وای چا خیر کیلو نه زیات وته دا وو کوم دا ماره پلا پټېری ری بي غوړه بدن کا واخا وو دغه غونچک دی واه ډېر خواږه کور دی الا ته به ویل چې د ما خیالي جوړې د پلار پټې درې که نه داسې ښکلې لګیا خواږرې او تراوري دا راته چا وي دا راته هغه کوکسترګې ویلې دي پوره 50 روپۍ رانه واغېسته وي پرې باغ کې ګرځه راشه که تودېږې مال زمونږه جایداد زمونږه او اختیار دی کوکسترګې زنی او لږه خوښه تباه او برباد که فاصله ساده هغه ورور دی نه وي فاصله داسې کار دی که نه بوله چې خو پایو عزت کې راته ځای نه وځه ولې دا چا ترمیناتو مال دی ده سره وڅوک هېڅ هم ورسره نه کوو چې لالا ورپسې راولو دي دا خو فاصله ساته وي چې هله ګوتې یو منه شي اوس به بیا هم کور کې هم نه پرېږدي نو ورځو ورپسې راځه ویل د باغ اوته ګوره پایا کې اوسه ګورې بس ورکړه چې ته پکې لږه سره نه کمنو راځه پرې پټاو لګي فاسده واه په شرط فاصله ولګه ورشه ټولو خلکو صوبېدار بوسو او ټولې سبزیانې وړې او ته یې چې فاصله نو په حوصله دې تندر پروزه یې سپین ګیري لالا خلکو بوس یې وړل نو اونې شنډې وانډې کړه ته مکه حوصله او فاصله کې کو بسو داسې کار وکړه که نه چې ته به دا وایې او په ته ورپسې څه کوم یو شپږ کوچه چونجې به دله راپرېږي او شپږ کوچه به ځان یې راپرېږي او دا ځم چې سر کونه یې مه ګورې به دا سر پرې وښې زه پیښه او تا نه پیښه راځه راپسې فاصله دوست لږ دې فاصله ولګه راځه که نه دې بېخته فاصلې وباسي خدای دې کې دا بوټ خو په ډوله کو کنه کوار څوکړه ډارې کې په دا بوس خو وروره کنه بابا دې خو دې ته ناستې ما دا خو دا زیر دی کنه او کنه بابا دې ناظر یم کنه څو باندې خرڅې دا بوسو بس پینډه بوټاړي دي یو دې ته پینډه او 10 روپۍ راوړه کوړه چا ولا چفتا او منډه که چا په یو غر باندې واپس راځه لاله غزاله خاصه موږ دوه روان یو کنه هیڅ پته نه لګي چې واپسی به بیا راشو خو نه خو دا واده اخاف راته کوکه حوصله نو په شلق دې حوصله ولګي میدان جنګ ته دې راوځتو اوس به یا زمونږ سر ماتوي او یا به وله موږ سر ته ماتوو بالکل فاصله دا خو به راچا پلات فکر راځه مړه راځه بدقسمتي نه خو وایم خدای کو تام جم دې پرېږدم ښه وایم په سترګو مې باندې واده ونیو نو ما واده کړی دی اجای سړیه دا خبره ده اوس به ګورو خدای دې دې خو باسي نه ده به وتړل نه کېږي نو موږ خو ورپسې ړانده شو ویښته مې ورپسې وتوړېدل راځه هغې نه مخکې نه تیږه جوړه شوې ده لالا دا دی داسې پیسې شمېري ته به ویل چې د پلار جایداد لري وایم راته وشه او داسې ووښې دا سره کونه وله یو کې چې آینده داسې کار ونه کړي وښې نو دا خدای د عالمانو دا روټۍ واړه
پاتې بوډاګان شوې څوک دله چینه کې نه کوي نو دغه بېوسته زاړه شوې ویم وخه هلا